خیر وای موبایل کوس پرې وته مثال موبایل کې پرې وته وي خو چې زه پرې نه وځم. الله به خیر کی، الله به خیر کی. تعالی ته ملګری دیوالان دي خدي ډیره ډیره مننه، خوشاله اوسئ. اما आवाज درځي ډیر صفا، ډیر کلیر. ها د څو ورځ د غیبتونو ورځ ده، که د غزلونو ورځ ده، که د شعرونو ورځ ده، که د I don't know, just I come over here and just دا مې دا پلیټ مې سم ختم کو او بس کې ناستم ته آنلاین وي. نه بس داسې دی چې غزلې او شعرونه او بس ښه غزلې دي ماشاءالله. والله نو بس کړی خولې غزل دی وویلو مزه به وکړو. زه په رستورانت کې ناست یم که ما اوس اوچت شي دا خلک داسې نه وي چې کرسۍ نه کوز پرېوځي ټول پنجابیان. باور وکړه خو اول کیمرا ورته تاو که چې کوز پرېوځي چې نه اول کیمرا ورته تاو که ورته ایکسکیوز می ورته وایي چې زه سنګینګ کوم ورته لایو یم میرا بای ورته خفه نه شوی ټول ورته وایي. والله وروره داسې رستورانت کې ناست یم الحمدلله رستورانت کې ناست یم چې انسان هم پکې نشته. یو دای دی چې تاویږي را تاویږي غریب تاویږي را تاویږي کله ته چې دود پتی راوړه راړ شي. پوه شوې خو دلته راغللو تا ته یې داسې وکتل داسې ساده غونته سړی دی چې ته خو ټلیفون کې ته ما سره هم خبرې کوې. ما زه ټلیفون کې نه یم دا فیسبوک دی چې دا څه شی وي. ما ورته ما وروره ته لږ را دې خوا شه داسې مې تاو کو چې وای مائلکے خودی نشتا کیا بات کرتے ہو خان صاحب بھیا تم امریکہ کس طرح آئے ہو تم امریکہ کس طرح آئے ہو جب تم فیس بک کو نہیں جانتے تم لائف کال کو نہیں جانتے. خبره دی وته کړی چې انداسې تم شو کنه انداسې اگر دا سوچو کو که دا پینٹ میں خراب دے دا بچہ با دا گوری چی شیبوی انداز چاہتا ہوں کہ میں بھائی آپ کا دم بم تو نہیں ہے نا مجھے نہیں تم کس طرح بات کرتے ہو خان صاحب. میں بھائی آپ امریکہ کس طرح آئے ہو جب آپ فیس بک کو نہیں جانتے تو کوئی دا سے خال کرو گلی دی امریکہ تو دا سے خال کرو گلی عجیب یا وہی چے بیا یو شپخون د مسلمان غریب په کور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا. ای د افغان بچیا د ننګ نشان بچیا د ظالمانو په گزار دی ژوند ته نور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا. ډېر ښکلی. په غریبۍ جړېږم په بېوسۍ جړېږم په غریبۍ جړېږم په بېوسۍ کړېږم ښه پې آګاه یم چې دا کار د چا د لور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا. بیا یو شبخون د مسلمان غریب په کور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا له دې دنیا. راودرېده نقره مې ورته وای روریا په ایماندارۍ چې موږ په کله کله داسې پکې دا شمشادو جوړ شي که نه دلته چې ناست وکړه روریا نو مو ته خدا خوند راکوي چې کله وخاندو کله ټوکه وکړو غصه نه کوو. عجیب که غصه شو که نه یایي چې مسافر شي بیا به راشي که نه چې مسافر شي بیا به راشي چې مراور شي بیا به رانشي میینه لیونی به شي ګوري چې مسافر به هم راشي که نه پوه شوې. اوس خو ته هم دغه چرګ لکۍ غونته تاوېږه را تاوېږه ما ځي خو ته خو هم راته څه ووایه چې موږ خو هم زړه خوشحاله شي که نه. زه به څه ووایم زه صرف د هغه ته حیران پاتې یم چې اوس یې راته ښایي یوه غمګینه سندره هم ولګوله.
قسم ده چې زه تا ته وښیم که نه چې زه تا ته شکل وښیم که ته خندانه مړ نه شوې دا تیار ما هغه د زړو فلمو پښتو فلمونو کې نه ویو څه نامه یې وه مړی یو خو سنټیس و یو بل و بس هماغه شای دی هماغه دمه مې پې کېږي نو دا غریب داسې زه ته هم دی راته تاو شي وس زوی دې بېشه تاوېږي ولې راته نو بس دا خبرې دي ګرانو دوستانو ملګرو عزیزانو د کومنټونو والا ورورولي داسې وي لکه ما او ده داسې ورورولي وکړئ لږه پې خواري وکړئ پوه شوې نو انشاءالله تعالی ګوره موږ ولاکه د یو بل نه ماړه شو خو زه آوټ کېږم ځکه چې تاسو کې څوک رانه تنګ نشي یاسې نه چې په جنګ نشي که نه که په جنګ شي بیا په تنګ نشي که نه چې په هوا والوځي نو زه په دې وجه د خپل رور سره ډېره مینه کوم ډېر محبت کوم ګنې والله چې اوس کار کې یم د خپل روزګار کې یم پوه شوې ښه په تلوار کې یم پوه شوې خدای دې خیر پېښ کړي نو ما چې زما دا رور سره چې نن فیس ټو فیس شو دا ډېر خوند کوي ګنې په واتساپ کې هم غږېږو په ټلیفونونو کې خو دا یو بیل خوند دی دا یو اثر اچوي انشاءالله دې ورونو ته دا خواست کوو چې دا مه کوئ که نه دا یو بل سره خو مینه محبت کوئ نه نواکوبت کوئ رور دی انډیوال د سترګو تور دی او ښه انډیوال چې وي هغه د ښه ورور نه هم ښه دی ځوانانو واورئ د ده به داسې ملګري وي که نه چې هغه به انشاءالله مانه ښه وي خو والله که یې مانه یو هم ښه کړي خیر ولیا په دې اخره کې که ما څه ووې تاسو واورېدل ماشاءالله که یو هم مانه زما غونته ورور چېرته شته ستا غونته ورور چېرته شته نو الله تعالی دې لاس جکه سکندر آخري لاس جکه چې یا الله دا ټول ورونه سره داسې کې لکه ما وته دا ټول مسلمان پښتانه دې خدای جوړ کړي سره یو بل کې که څوک نه جوړېږي الله تعالی دې سر کې دومره سپږې وکړي چې یوه داسې راپېغله کېږي بل داسې موږ خو دا خیرې کولی شو نور څه خیرې آمین کې غار کوم صحیح ده بس آباد اوسئ ډېره مننه کوم I love all of you. Assalamu alaikum. Have a good day. Take care, please. I love you. وای د پنجاب جاسوسه ته بیا را پیدا شولې د پنجاب جاسوس چې را پیدا شي په تاسو باندې ولې اور بل شي زه دې ته حیران پاتې شم اور ولې در باندې لګېږي زه دغې ته حیران پاتې یم په کراره خبره وکړئ که نه په مونږ خو اور نه بلېږي بلکې مونږ در پسې خندا کېږي تاسو ته پته دی په خدای چې زمونږ در پسې خندا کېږي خندا مې په دې در پسې کېږي چې د خولې نه داسې خبره وباسئ چې د کومې خبرې اوقات لرئ صحیح دی که نه خندا په خدای تعالی چې خندا مې در پسې کېږي خبره خولې نه دومره وباسئ چې د کومې خبرې اوقات تاسې لرئ صحیح دی که نه نو ما خو درته څه نه دي کړي مګر هم د ما نه بعضې ولې دومره زیات سوځئ مخامخ هم درته نه یم درغللی او داسې هم یایي چې بیا ټلیفون هم نه اخلی چې سړی ټلیفون درته وکړي پرې چې اوقات نه لرئ اوقات نور او بله خبره درته کوم چې د پنجاب جاسوسۍ تهمت په تور په تاسو په ما پسې لګولی که نه واللهي دا مه هېروئ چې د پنجاب جاسوس چې شم پنجاب کې د چا جاسوس بشم خو د یو مسلمان ملک ایجنټ بشم که نه اسلامي جمهوری پاکستان ایجنټ بشم که نه I am proud to be an agent from Pakistan فخر کوم په دې خبرې سره او په والله که دا نیټورک سره زه ایجنټي شروع کړم که نه خو زما ایجنټي چا سره دی که نه که درته ووایم دا سترګې به مو 4 شي 4 نه به مو 6 شي 6 نه به مو 8 شي او خوله به مو دومره وازه شي چې بیا به یې رابندوی نه شئ او په خپل کور کې به داسې ویرېږئ پوه شوئ خو دا خپلې خبرې د خپل خولې نه داسې وباسئ چې د کومو خبرو اوقات ولرئ زما مخامخ ستاسو اوقات صرف د سپږو دی اول نه درته وایم بیا درته وایم او شروع نه درته وایم په دې چې زما سټیټس او ستاسو سټیټس نه برابرېږي
زه الحمدلله ډېر د اوچت سټیټس والا انسان یم چې دا کوم خلک د څومره عزت راکوي که نه دا یې نه راکوي، دا عزت ماته هغه رب راکوي. پرې چې کوم مقام چې ماته خپل رب راکړی که نه هغه رب ما ډېر ښه پېژني چې ای سکندره ته څوک یې. پوه شوی؟ په دې خبرې خو ډېر ښه پوه شوی که نه. هغه خلک چې ډېر بد رانه سوځي، مه سوځئ، مه سوځئ، دومره درته وایم مه سوځئ. خبرې داسې خبرې کوئ چې خپل اوقات ته ګورئ او بیا خبره کوئ. صحیح ده؟ خپل اوقات مه هېروئ. خپل اوقات تاسو هېر کړی دی، په دې وجه درپسې خندا کېږي. د خندا شولی او خندا درپسې کېږي. عزت مقام پیدا کړئ، عزتداره شئ. دا بهترینه خبره ده. مینه خوره کړئ، محبت خوره کړئ، ایمانداره شئ. ورسېدلی چې ایمانداري در کې نه وي، مینه در کې نه وي که نه تش کدوان یې. کدوان خو پوهېږې که نه؟ کدو داسې وي چې نه هندواڼه دی نه خربوزه دی چې زړه دې ورته وشي چې ویې خورې او ماتې کړي. کدو کدو دی، نه اوقات لري، نه رنګ لري، نه حیثیت لري، نه قیمت لري. صحیح ده که भाई अपन के साथ पंगा नहीं लेने का. समझ गए हो? गुड. ډېره زیاته مهرباني. आई एम सपोर्ट यू ब्रदर. मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, काफ़ी है. फिर भी थैंक यू वेरी मच. ډېره زیاته مهرباني. هاشم جان وایي چې کال می. هاشم جان وروره تا ته به زه ټلیفون وکړم. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر هاشم جان. سړی مشر وروره څه حالات دي؟ سکندر وروره ښه یې؟ ټیک ټاک جوړ په خیر. مهرباني وروره. ډېره ډېره مننه. زه خو ډېر ورځې نه وم آنلاین شوی، خو یو جان باچا ویډیو شیر کړی و چې یاره سکندر به یې خفه شوی دی. نه نه خفه شوی نه یم وروره. او تاسو هم یو ویډیو شیر کړی چې زه به آنلاین نه راځم، دا څه وجه وه؟ هغه لږ څه سټرګلز وو مین فیملی مینس کې. ښه زه الله دې خیر وکړي. نور حالات واقعیات؟ مهرباني. ډېره زیاته مهرباني وروره. خیر خیریت دی بس الحمدلله. جان باچا ته خو مې هم بل ورځ آنلاین شوی میسج مې ورته کړی، ما ورته یې زه د لالازار ملګری یم. نو هغې زما خیال ټایم ورسره کم و، نو بیا وایي زه انشاءالله بیا به ګپ ولګو. خوشحاله و آباده اوسئ. کوم شعر شاعري در سره شته؟ زموږ شپه صرف د شعر شاعري ده. बस यो शेर दे वही खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. वाह ګریټ یار. ډېره زیاته مهرباني. خوشحاله و آباده اوسئ زړګي سره. ډېره ډېره مننه. او تاسو یو ګیله درنه کومه، وایه مهرباني. هغه دغه موزه پورې راسنډ نه کو یو اپلیکیشن نه مې تاسو ته ویلي. وای هوی په خدای جه ته ما ته واتساپ کې لږ سټیټس را تازه کړه، لږ میسج را تازه کړه. صحیح دی. هغه کیمرې په باره کې اوس تاسو یې زه درسنډ کوم. بالکل 4K کیمرا کنه. ها نور صحیح ده. حالات واقعیت ډېره زیاته مهرباني. مغه خپل ځکه یې کنه کوم ملګرو سره چې آیفون ورسره وي نو آیفون کې یو ټیکنیک دی چې هغه تاسو کیمرې ته واړوي چې تاسو آیفون چې کوم دی بیا 4K ویډیو ریکارډینګ کوي. هغه ته اپلیکیشن ضرورت نشته. او سامسنګ مطلب C5 Pro وغیرہ یا داسې نه هغې دپاره اپلیکیشن 6H داسې موبایل وي، هغې دپاره اپلیکیشن انسټال کوي پکار دی. آیفون چې دی آیفون کې 4K سیسټم اوس راووتلو. iOS 12 چې کله راغللو نو دې کې iOS 12 کې چې کوم دی دې کې دوی کیمرې دپاره یو آپشن انیبل کړی دی چې هغه تاسو کولی شئ چې نارمل کیمرا دی آیفون دی هغه تاسو 4K ته واړوئ نو بهترین ویډیو ریکارډینګ کوي او واقعي 4K ریکارډینګ کوي. نو امیزنګ. صحیح. او زیودین دی وغیرہ سره تاسو رابطه شته که نه؟ ولا زړګیه په واتساپ باندې به دا خبرې وکړو. زه صحیح دی انشاءالله. صحیح. نور حالات ښه دي که نه؟ ډېره ډېره مننه. خوشحاله و آباده اوسئ. زه صحیح. دعاګانې یار خیر اوسئ وروره. ډېره ډېره مننه. ته وزګار یې ټول خلک دې په لعنت کړي دي.
زه چې اوسګار یم نو ته خو ما نه لوی اوسګار یې چې ته زما ویډیو ته ناست یې که څنګه عرفان صافی پرې چې ما نه لوی اوسګار خیل خو ته یې چې ته زما خبرو ته ناست یې مونږ خو بیا هم خبرې کوو که نه نو ولې دلته راغللی یې لاړ شه که نه ته زما ویډیو مه ګوره که نه نو مونږ خو اوسګار صحیح دا چې را څومره ما ګورې دا ټول اوسګار صحیح اوس ته ولې اوسګار شوی چې ته زما ویډیو ګورې دغه سوال تا نه کېږي که څنګه که ته نه ځې نو زه به بوځم که څنګه نو زه به بوځم که ستا مرضي وي که نه اوس ګوره خپل موبایل ته ګوره 1 2 3 لاړې ښه رحمت علي وروره تاسو په کمنټونو کې یې هلکه کال وکړه وروره تاسو ته کال آپشن نه راځي بخښنه غواړم خالد خان وایي چې کال می تاسو راشه ټلیفون ته وروره تاسو ته هم ټلیفون نه کېږي بخښنه غواړم لکی عبدالخان تاسو وروره راشه ټلیفون ته مهرباني کلندر خټک وروره مهرباني لږ صبر وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام وروره په خیر جوړ تکړه الحمدلله څنګه ښه مهرباني وروره مهرباني دومره کمنټس مې وکړل دومره چې زما په خیال باندې چې پوره لاوګانو کې به دومره کمنټ نه راغلی که څنګه زما راغلی یوازې او بس وروره والله چې بخښنه غواړو نو څه وکړو نایس خبره زما پیج باندې هم دغه شی و رابطه شوی و تاسو سره نور ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ وروره وایه وروره رور سره لګیا وې نو ډېر مزه راکړی و راله نو ما یې سکندر له خبرې وکړو بس هغه سره خو چې کله هم زه په خبرو او ګپ شپ وو هغه سره اکثر رابطه کې یا ته میسج کوم هغه میسج پړاوه تاسو ته زه دغه کوم تاسو ما ټاپ فاین ته واچوي زه خو تاسو ډېر فاین یم خوشحاله اوسئ وروره کوم شعر شاعري لرې لاکھوں میں ایک نه ساده سیمپل قادرګیا نو بیا وخت درته زیات نشو درکولی په دې چې نن صرف د شعر و شاعري پروګرام دی باید داسې کوم انډیوال را مخامخ شي بالکل ټاپ فین ته واچوي که نه دا خو زما په دواړو سترګو صحیح ده وروره نو ښه وخت درته غواړم ډېره زیاته مهرباني کوم صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام کلندر خټک وروره تاسو ته موږ ټلیفون کوو لږ را مخامخ شئ مهرباني رحمت علي وروره تاسو فیسبوک اپډیټ کړئ بس تاسو کال آپشن راځي هلو کلندر خټک السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر وروره ستړي مه شئ څه حالات دي الا دا خو مې زړګی ده زړګی سکندر زړګی ده خوشحاله اوسئ وروره مهرباني او ته داسې کار یو وکړه یوه خبره زما ومنه سپیشلي ځان پرې د یو اوبو بوتل کېږده او ته ډېر غوسه کېږي بیا اوبه څښه چې دماغ دې ټنډه وي الټه خبره دې وکړه زه خو چې لایف ته ناست یم زه درته په خندا یم تر اخره پورې نه داسې مې الټا نه کله کله څوک بیډ کمنټس وکړي یاره منه دا خلک په څو پورې پوهوي بس بیا اوبه څښه خیر ده غوسه خو تا غوسه کوي کله کله هغسې سړي ته غوسه کوي نورو ته نه کوي هغه سړي ته بیا غوسه وکړي زموږ چې اوبه څښه چې لاغې بیا فرشمنټ وي فلمو کې انډیا فلمونه کله کله واري زه ګورم خو زه ډېر پخواني فلمونه ګورم نو پخواني فلمونو کې ما د درمندر فلمونه ډېر زیات خوښ دي پوه شوې درمندر به داسې فلم دی چې زه به یې ونه ګورم او د درمندر اکثر ډایلاګونه داسې دي چې یو فلم دی هغې کې دی پولیس لین کې وي پولیس وي ډېر شرافت نوکري کوي ډېر د شرافت د ایماندارۍ نوکري کوي که نو هغه ته خلک وایي که نه وایي ته ډېر ایمانداره انسان یې ته ډېر بهترین انسان یې خود ته چې را بعضې مجرم چې درته مخامخ شي ته یې معاف کوې نه دا ولې دی ورته وایي چې زه یې معاف کوم صحیح पहले उनको अपने
पहले उनको मैं अपना औकात दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद उसको माफ कर देता हूँ. جار پوه شوم اوس خو په دې اشاره پوه شوې که نه؟ زه غوسه نه یم ورته، زه کله کله وارې صرف خپل اوقات ورته را په یاد کړم چې دا خپل اوقات مه هېروه. که څنګه؟ صحیح او زړګیه نور مهرباني وایه که نه نور څه علاوه مو په له خو تاسو په له به ورځ وي مو په له خو شپه ده. دا زړګیه موږ طرف ته هم شپاره اوس وشپاره. ښه او نور داسې خاص خبر یو ښکلی نو شعر ما بالکل غزل به یو به درته یو دوه به درته خپل غزل ډالۍ کړم. او مهرباني. غزل مطلع عرض ده چې ړنګې حجرې شوې د یارانو ټنګ ټکور خاموش شو. ډېر ښکلی. ړنګې حجرې شوې د یارانو ټنګ ټکور خاموش شو. خدایه په کلي کې زمونږ د ظلم زور خاموش شو. ډېر ښکلی. بل شعر ده پکې چې هغې ته ووایه چې نور دې په ما ناز نه کوي. هغې ته ووایه چې نور دې په ما ناز نه کوي. هغې ته ووایه چې نور د زړه زور خاموش شو. ډېر ښکلی. بل شعر ده پکې نوه دا غزل خو رانه هېرېږي. شکر دی خدایه جنازو کې مو کمی راغللو. شکر دی خدایه جنازو کې مو کمی راغللو. شکر دی خدایه د حالاتو دا تانور خاموش شو. نو د وخت چې د وخت لوګریه تا خو ډېرې ځوانۍ ورېبدلې. د وخت لوګریه تا خو ډېرې ځوانۍ ورېبدلې. پرېبدو شوې ستړی لاسونو کې د لور خاموش شو. دا یو شعر ده دا د سپیشلی تا ته ډالۍ وي چې در کتل به مې نو زړه به مې لمبې کولې. چې در کتل به مې نو زړه به مې لمبې کولې. اوس دې په سرو سرو اننګو کې هغه اور خاموش شو. ډېر ښکلی. آخري مقطع ده د کسر شعر ده چې په وطن دغسې حالات دي کلندر خټکه. په وطن دغسې حالات دي کلندر خټکه. ملا محراب کې شو خاموش دلته میخور خاموش شو. ډېر ښکلی. خدای دې سلامت لره. بل زه چې بل به نغه کوم کوي چې ډالۍ کا او کسانو ته چاته موقع ورکوي چې لنډ وي نو ډالۍ که مهرباني. نه ده دومره ستر لنډ غزل ده. ډېر مخکې زوړ غزل ده کې ویله ریکارډ شوې ده و چې ستا په غزل باندې غزل لیکمه. مهري غزل ده که نه چې ستا په غزل ځوانۍ غزل لیکمه. چې دا پوره کړم بیا به بل لیکمه. بل شعر ده چې دا خو ستا حسن ستا ښکلا ده ګلې. دا خو ستا حسن ستا ښکلا ده ګلې. ښکلي شعرونه مسلسل لیکمه. نور د دنیا چارې دي پاتې له ما. نور د دنیا چارې دي پاتې له ما. صفت د هغې د ورکمه. چې وي قایمه دبدبه د حسن. چې وي قایمه دبدبه د حسن. زه یې ستاینه پل په پل لیکمه. په چغو سر لکه بلبلې چې کړم. په چغو سر لکه بلبلې چې کړم. ځکه یې مخ لکه د ګل لیکمه. آخري شعر ده چې کلندر خټک په زړه کې اوسي. کلندر خټک په زړه کې اوسي. نام به جانانه ستا اول لیکمه. ډېر ښکلی. الله دې سلامت لره. ډېره مننه کوو درنه. خوشحاله و آباده اوسئ زړګي سره. بس زه لایو سیسټم ختموم ستاسو سره. یو جهان مننه یو جهان مننه د ټیم راکولو تورو ملګرو نه بخښنه غواړم. یو جهان مننه. ډېره مننه. الله په امان. الله په امان.
ډېر زیات را روان دي ملګرو ټلیفون غوښتلې ټلیفون هغه نه دغه د څوک دی زدران لږ را مخامخ شه ورو تاسو ته ټلیفون کوم هلکه صحیح دی واټساپ باندې ما ته میسج راغللو بیا به انشاءالله خبرې وکړو آر کې زدران کنټینیو میسجونه را لګي دویم ځل ټلیفون درته کوم ټلیفون ته جواب راکړه الو آر کې زدران په خیر وعلیکم سلام جوړ تکړه جوړې وروره خیرت دی شکر الحمدلله خپل حال دی وایه خیرت دی وروره تا ما ته کمنټ کړی چې زنګ شاه کار در سره لرم شیر لري که کار لري کار هم لرم شعر هم لرم 200 مې کمنټونه درته وکړم وای ډېر ستړی راته ښکاري داسې معلومېږي مسافر یې والا غصه خو ته خو یې پکتیاوال که نه پکتیاوال یې نه د پنجاب یم د پنجاب یې پوه شوې تا مور هم کونه ورکړي تا خور هم کونه ورکړي پوه شوې ډېر بې غیرته استغفر الله سپږو اوقات دغه وي که نه خدایا ښه دا بل روټ ټاپ فین احمد علي وای هوی راشه لکه چې تم دې ټلیفون ډېر زیات هغې په هزارهاو کمنټس دې راغللی دي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه زړګیه جوړې خیرت شکر د الله احسان ډېره مننه خیر د غوړو الله فضل دی مهرباني وروره تا هم ډېر زیات کمنټس راکول ضرورت څه و چې د سپګن ته د زنګ ویلو ضرورت څه څه د نرختلې وته نه چې ضرورت دې څه و تا ته مې هم زنګ وویلو که نه ولا حول ولا قوة دا بس تکوای نه والله خدای به هیڅ بنایم هیڅ بنایم داسې دی که نه هیڅ بنایم د بعضې خلک سپږو په شانتې اوقات لري وای ټلیفون یې تام هغه شو بند شو والله قسم په خدای حقیقت ته یم چې دا بعضې انسان تنی د انسان وي شکل یې د انسان وي خو مګر اوقات یې واقع چې د سپږې وي ورسېدلی سپږې ورسېدلی او دا سپږې خولې نو ډېر ښه وار کوي ښه درته پته دی او دا ډېر بې جرته خلک دي په رب قسم د یو کټه پیش خلک دي نه چې داسې یو کټه پیش ورکړي که نه پخه راسي اسمان نه اوچته شي هلته یې وغورځوي ورسېدلی د بعضې خلکو اوقات دا شانتې وي کیسه کې مه اوسېږئ کال وکړه هلکه وروره ټلیفون ته راوکړه لږ را مخامخ شه زه به لایو هم ختمول غواړم دی چې ستړی شوم سهار مې په خپل هغې کې لایو کړی السلام علیکم وعلیکم السلام احسان وروره ستړی مه شې څه حالت تېرې وخت یې ښه تېرېږي څنګه دی خیر دی ډېره مننه مدینه منوره کې ولاړم چې ما زه به درته ووایم چې مدینه منوره ته وښیم چې هغه زه کور ته اوس رالم ستاسو غوندې خلکو باندې خو ما ډېر کمنټ ته وکړو خو تاسو زما خیال ویډیو مصروف وي زه په کال روان غستم ولا وروره بس ښه ګورې نو چې کال په کال هر ورځ راځي نو بس څه وکړو نو او بل دا ډېره مننه کوو او ستاسو زه صرف دې ملګرو ته یم دې که ملګرو وای ستاسو ډېره زیاته بخښنه غواړم مشره په دې چې کمنټ رانه میس شو او لږ صبر وکړه او دا عاصم محمد وروره تاسو ټلیفون ته جواب راکړه مهرباني ډېر سلامونه وعلیکم سلام وروره میا نواز همدرد وعلیکم سلام طلحه خان وایي چې پلیز کال می کال درته کوم وروره مهرباني ام عاصم محمد وایي چې دغه هلک څه نوم و نوم یې سپږه و پوه شوئ دغه یې نوم و طلحه خان وروره تاسو ډېر په هغه باندې هغه کړی دی زړه مې درد کوي خوږېږي چې دا ولې وعلیکم السلام طلحه خان په خیر ستړی مه شې وروره سکندر لا خیر ټیک ټاک شور کې خوشحال اوسې وروره
ته ما سره په لایو راغلی وې که نه مخکې مخکې مې سره راغلی یم اوس مخکې څه مې یاد کړي خو هغه رانیر شو بېرته دا ولې د کس خبره مې واورېده ډېر زیاتې بې سوره کړلم بس لرې مو لاس خپې مې نه رسېږي شکل دې وله ولیدو شکل داسې که فکر مو شوی وي ما د معلومېدو چې شراب یې څښلی و فکر مو شراب یې څښلي وو او بل او زه ډېر معذرت شوی یم زه ستا پرې پیج کې په زور خبره م ښینې ځکه چې دې کې ټول ډېر ښایسته ښایسته محترم کسان دي ډېر زبردست ادبي د هغې د مخې زور خبره م نه پکار خو ده د خولې ته سګرټ هم نیولی و دا شکل یې مرانو دا یختې مرانو خو دومره بې سوره شومه که نه چې بس هغه حد هغه هغه هر څه مې بیخي هغه څه مې یاد کړي دونه په خوارو مې یاد کړي وو موږ خو شاعران نه یو په زور چېرته یو شعر یاد کړو موږ چې ده ته به یې ډالۍ کړو زه یوه خبره زه درته وکړم چې ګورئ ملګرو د داسې خلکو په سر باندې په کار دی چې موږ قوم ته په سپکه ونه ګورو که نه او بدبختي هم دغسې خلک دي موږ او تاسې کې دغه رقم ته خلک دي چې د سپک اوقات لري دغه شانته شرابیان دغه شانته پلیت پوچ سپک دي که نه چې زمونږ قومونو تر منځ نفرتونه اچولي دي نور ډېر درانده خلک لرو که دې خوا دي که اخوا دي ورسېدل نو دغه سپک سپک خلک چې دي که نه دوی ته په کار دی مونږ وخت ورنکړو صحیح ده څنګه چې د ده اوقات صرف دومره و چې یو دوه خبرې وکړې ټلیفون مې پرې بند کړو دا د اوقات او حقیقت کې د ده اوقات څه شی دی د یوې سپږې دا د حقیقت کې د ده اوقات دی او دا خلک چې دي دا نه د افغانستان دي او نه د پاکستان دي او دا خلک چې کوم دي که نه دا چېرته وروره یتیمخانو کې رالوی شوي دي پوه شوې یتیمخانو کې رالوی شوي بې مور او بې پلاره چې دغو ته نصیحت نه دی شوی او بعد یو ورځ امام صاحب ویل وایي نن سبا مسلمانانو کې داسې ماشومان کېږي چې مسلمانان وایي غوږ کې ورته اذان نه ورکوي نو ما ورته وویل چې امام صاحب دا اوس خبره نه ده مخکې نه هم ډېر داسې مسلمانان پاتې شوي دي چې هغوی خپلو بچیانو ته په غوږ کې اذان نه دی کړی نو دا هغه خلک دي چې یتیمخانو کې رالوی شوي دي نه چا ورته غوږ کې اذان ورکړی او نه چا ورته غوږ کې دا ویلي دي چې احترام او عزت څه ته وایي ورسېده زړګي سره لالا زه وایم چې دلته سړی راشي نو اول وګوري چې دې کې تقریبا 300-400 کسان دي صحیح ده خو ټول ور باندې 400 کسان لعنت ګوري وایي کله تاسو ټول ور باندې لعنت وویلو که نه کله 1000 کسان دي کله 800 کسان دي دلته چې راشي ته دومره سوچ کوه چې دا فیسبوک دی دا انټرنیټ دی دا ویډیو په 15 ورځو کې دنه هلته زما مور او زما پلار هم کتی شي چې دا زما مور او یا زما خور وګوري نو زه به د هغې لکه شرم مخې ته بیا زما هغه عزت ختم شرم واقع په دې پکار دی چې زما ویډیو ډېرې زیاتې خویندې اوس ګوري حقیقت درته وایم په کورونو کې ناستې ټیکري په سر دي زما ویډیو ګوري حقیقت درته وایم په دې ګوري چې په ما باندې ډېرې زیاتې اعتباري دي ما ته ډېرو زیاتو خویندو دا ویلي چې د خپل ورور په شانتې در سره چلېږم په دې چې د ورور په شانتې اعتبار در باندې لرم ورسېدل نو زه صرف په دې شرمېږم داسې انسان نه چې دی که ما ته مخامخ کنځا وکړي په ما باندې ته کنځا نه لګېږي خو مګر هم دی یو نارینه دی او بیا ځان ته یو پښتون وایي ها ځان ته یو پښتون وایي او بیا د لوی افغانستان نوم هم په ځان پسې واچوي چې زه د افغانستان نه یم پوه شوئ نو دلته هغه خویندې چې په کورونو کې اوسي چې ولیدلو یقین سره چې هغو خویندو به هم ورباندې لعنت فعلوي که نه نو دغه پیج کې دا وګوره دنیا کمنټونه راځي ټول هم د باندې لعنت وایي نو دا څه ځان یې وشرمولو داسې خلکو ځان خو درته وایم داسې خلک په یتیمخانو کې رالوی شوي چې نه چا ورته غوږ کې اذان ورکړی او نه چا ورته غوږ کې نصیحت کړی چې ادب څه ته وایي احترام څه ته وایي لالا داسې کار دی چې که د پاکستان څوک یو 3-4 کسان دي هغه څه ویډیوګانې کوي تا ته پته غلطې ویډیوګانې کوي هغه په پاکستان کې نه دي ناست ما ته پته ده افغانستان یو 3-4 کسان دي هغه غلطې ویډیوګانې کوي ما ته پته را په افغانستان کې نه دي ناست هغه بار ناست دي بالکل 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 او زمونږ په پاکستان کې داسې کسان ما لیدلي چې د آرمي صفت کوي او دغه کوي نو هغه آرمي والا د هغې سپورټ خو آرمي والا نه کوي هغه وایي ده ته وګوره دی خنجیر ته وګوره وایي د اوس ته وګوره دا کنزلمار او دا هغه د دا خیر کې د آرمي زمانه خوشحالېږي هغه دنه ښه خفه کېږي
په افغانستان کې به زما کوري د کور خواته به مې په کوڅه کې څوک خبره نه اوري او په فیسبوک به راشم او د غونډ افغانستان ټیکدار به ځان نه جوړ کړم چې دا زه لکه زه خو افغاني یم او داسې او په پاکستان کې مې څوک خبره نه اوري په کوڅه کې مې څوک خبره نه اوري مړه په خپل کور کې مې څوک خبره نه اوري او چې فیسبوک راشم نو بیا به دا غټې غټې ولم چا په پاکستان پسې کنځلې کړي زه به داسې وکړم زه به داسې مړه څه نشم ویلی خو که دا لږ ماله مخې له راغی دا اوس چې دا کس ماله چېرته مخې له راغی زما قسم وي ته ماته دا لاس نه دا لاسونو د خپې وله ماتم د دې شکل نه راله غونډ هغه دغه سور راله خراب کړو د الله یې هغه دومره په سور کې ورته ناست وم که نه د خدای بنده سپږه بڅوي او د سپږې اوقات بڅوي دا خپل لاس په پیګنده کې شکل ته ورته نه لیدل ته خدای شراب څکلی و ما زه اکثره خلکو په هغه باندې پوه شوم خو دا ما ته پته نه وه چې دی به په خوله کې دومره پوچه خبرې وړي که نه ما یې ځا یو څه کنټرول خو به وکړي ما یې ځکه یو څه تفسیره را سره چېړي نو تاسو که زه نوټس کړی وای ما ده ته ولې وویل چې زه د پنجاب یم پرې چې اکثره سپږو باندې د پنجاب نوم ډېر بد لګېږي تاسو ته پته لري بالکل ما په دې اشاره خو پوه شوی که نه زما د ده په اوقات باندې زه پوه شوم چې ده ته ما ونه ویل چې زه د پکتیا یم نو ما ورته ویم زه د پنجاب نه یم ورسېدل لاله د چې ستاسو څنګه خبرې شروع کړې د خولې ته سګرټ نیولی او زه په زړه کې هسې مې لږ خوف را پیدا شو مال خدای دې خیر کړي دا کس چې پوچه خوله ونه خوځوي چې ده دا سګرټ خولې ته نیولی د یختې په دې سګرې سې راغله داسې او بیا دا راچل کاوه که نه او راپاڅېدو نو مال خدای دې خیر کړي که دړاګانو غونته کې سټایل یې خو کله یې جړاګان نه یې جړا په شان دی اوس به هم دا ویډیو ګوري که نه نو جړا نه دی جړا خو دې ښه و پرېږدی بس ډېر اوقات ورته مه ورکوئ ډېره تفسیري وکړئ نه کوم ډېره زیاته مننه کوم ښه نور لاله څنګه یې ښه یې ټیک ټاک تور کې والله بس ډېر ښه او نن چې دی نن ورځ لږ نیمه ورځ را باندې ډېره ښه وه نیمه ورځ نه بعد بس ستړی شوم ډېر زیات ستړی شوم یو څو کارونه مې ملګرو سره وکړل ډېر زیات نو نیمه ورځ کې کومې هغه ټیم کې هم ښه ډېر میسیجونه کلي وو خو په هغه ټیم کې بیا بیخي مانځه ټیم اذان وشو بیا مې ته ویل مال لاله بس آباد اوسې لاړم مانځله زه به ته نور څه نه کېږي هلته په جومات کې به د دوا وکړم او ته بالکل ډېره زیاته مننه کوم زړګي سره خوشحاله او آباده اوسئ ډېره مننه اوس چې دلته رالم اوس چې بیا چې کله رالې بیا په انتظار وم چې کله به زه خو دا سوچ هم نه کوم چې لکه یا دې ما ته خامخا کال وکړي یاره ویډیو وګورم لږ بند کړم نه دې کې ډېرې ښکلې خبرې راځي کله ستا نه کله ستا ملګري راشي داسې خبرې وکړي چې هغه موږ ته په سکول کې خپل ټیچر نه یې ښولي که نه نو چې فرض کې وړوکی یو که غټ وي موږ دا کوشش کوو چې دې سړي نه یوه خبره یاده کړو پیدا ده د دې سړي نه پیدا خپله پیدا فرض کې لټوو که نه انسان خو لالچي انسان خو ډېر لالچي دی حقیقت به زه درته ووایم چې زه او جان دوران صاحب هفته کې بار په واتساپ باندې کال کوو که نه نو مونږ اکثر تفسیر هغه ګپ خو دومره مزه وکړه اوس که نه سکندر لا دومره وخندولم جان دوران دا چلی چې وګوې د ده بس یو څو هغه دي مزاحیه موډونه دي که نه چې ده د بعضې مزاحیه موډ ډېر زیاته مزه کوي خو چې دی کله په وخت کې راګیر کوي چې د سره وخت وي که نه نو بیا ډېره مزه کوي ډېره مزه چې د سره یو پوسټ د شیر کړی و لاله مخکې نه خبره ده یو پوسټ د شیر کړی و تا ویل که چا څه تبه وي دغه نو د بجلۍ تار دې ونیسي که په تریشو کې ګوتې ورکړي څه پوسټ ډېر مخکینی و بالکل هغې کې ډېر ښکلې کمنټ یې راغلی وي هغې نه ما ټول سکرین شاټ ایستې وي تا ته مې درلېږلي په مسنجر خو تا اکثر مسنجر نه کولاوې ډېر ښکلې شاعري مې هم درلېږلي مسنجر ته او هغه مې چې کوم پوسټونه سکرین شاټ اخیستی ډېر ښکلې کمنټ هم کې خلکو کلي وي تشي را نښلولي بیخي لیونی شوی وم ډېره مننه چا وویل بایي ویل ډېره مننه کوم خوشحاله ډېره مهرباني یو جهان مننه ډېره مهرباني الله امان خیبر زلمی اور کمنټ دی بار راځي ټلیفون درته کوم لایو سیستم هم ختموم خو بیا خیبر زلمی ټلیفون چیک کړ رحمت علي وروره خفه نه شئ خیبر زلمی هلو السلام علیکم جوړ په خیر
څنګه یې سکندر خان بای؟ خیریت دی وروره، الله دې خیر کړي. ټیک خو یې که نه؟ یاره ډېر ښه یم، لایټونه اف دي، لاهور کې یم، لاهور کې. مزې کوه نو. یاره قسم په خدای ستا په شان دي زوی نه دی، ستا په شان دي ځوان الله دې هر ملک له هر قوم له هر مور له ورکي. ته واحد کسې که نه؟ وایي هلکه ټلیفون دې بند شو، بخښنه ډېره زیاته غواړم.